د انټرنیټ په اوسنۍ نړۍ کې د یوې مور و خپل زوی ته څو داسې عجیب نصیحتونه چې په سرو زرو باید ولیکل شي. ژباړه عبدالرحمن محمود. د ګوګل او فیسبوک او ټویټر او واټساپ او نور اجتماعي شبکې داسې عمیق دریاب دی چې د ډیرو رجالو اخلاق پکښې ضایع سوه، عقلونه یې پکښې سلب سوه او د دې دریاب څپو د ډیرو پیغلو نجونو حیا غرقه کړه. نو ډیر احتیاط وکړه. په دې انټرنیټي نړۍ کې د عسلو د مچۍ په څیر سه، یوازې پر پاکو صفحاتو او پاڼو باندې وګرځه چې لومړی خپل ځان ته نفع ورسوي او بیا و نورو ته. د مچ په څیر مه کېږه چې په هر خبیث او طیب پاک او ناپاک باندې کښېنې او په غیر شعوري توګه مرضونه ورڅخه نقل کوي. ای زویه، دا انټرنیټ یو لوی بازار دی. په دې بازار کې هیڅوک خپل توکي وړیا نه ورکوي، هر یو یې عوض غواړي. څوک غواړي چې اخلاق دې در فاسد کړي، څوک غواړي چې خپل ناولی فکر در تلقین کړي، څوک طالبین د شهرت او نامه وي او څوک پې مصلحین وي عوض یې د الله تعالی رضا وي. نو د هیڅ چا شی مه رانیسه تر څو چې دې ښه پلټلی نه وي. ای زویکیه، ګوره احتیاط وکړه چې له مجهولو کسانو له طرفه درته رالیږل سوي لینکونه روابط خلاص نه کړي. په دې کې بعضې هیکران وي، معلومات یې غلا کوي، بعضې د و شر ته غواړي، بعضې د و بېحیایۍ ته. ای زویه، پام چې له دروغو جوړې سوي اوازې نشر نه کړي، بیکاره مواد کاپي نه کړي. ته متوجه اوسه چې دا ستا د نیکیو او بدیو تجارت دی. خوښه دې ده که نیکي ګټې او که بدي ګټې. ای زویه، مخکې تر دې چې و چا ته کمنټ وکړې یا یو شی نشر کړې، دا فکر وکړه چې دا الله تعالی راضي کوي او که یې ناراضه کوي. ای زویه، د هغه چا پر ملګرتیا ډیر باور مه کوه چې په سترګو دې نه وي لیدلی. پر یو چا د هغه د لیکنو له مخې حکم مه کوه. دلته د ډیرو مخونه بدل دي، صورت او سیرت سره مختلف وي. ای زویه، له جعلي او مستعار نوم لرونکو څخه ځان وساته، ځکه دوی خپله پر خپل ځان اعتماد نه لري، نو به څنګه اعتماد ورباندې وکړي. او احتیاط چې ښځینه مستعار نوم استعمال نه کړي. رب تعالی ته خو د ټول پټ او ښکاره علم سته او پرې خبر دی. ای زویه، هغه څوک چې بد درته ووایي ته ورته بد مه وایه. هغه د خپل ځان او اخلاقو تمثیل کوي او ته د خپل ځان. ای زویه، چې څه لیکي ښه تحقیق یې کوه. ته چې څه لیکي ملائکې یې هم درپسې لیکي او الله تعالی خو دې هر څه څاري. ای زویکیه، د انټرنیټ په نړۍ کې چې سخت ډیر در باندې ویریږم هغه د حرامو ویډیوګانو کتل دي، د فجور او بد اخلاقیو مقاطع تعقیبول دي. که دې خپل ځان محسوس کړ چې تر دې خطر تیر سوی نو بیا له دې انټرنیټه فایده واخله، خپل دین نشر کړه، اسلام ته خدمت وکړه. او که دې خپل ځان محسوس کړ چې په حرامو پسې تعقیب یې نو بیا له دې انټرنیټه داسې وتښته لکه د خوړونکي زمري څخه چې تښتې. که نه وي اور به دې مسکن وي او خپل خالق ته به ورځې د قیامت او حساب او کتاب په ورځ. ای زویه، د شیطان دوې مهمې لارې دي چې انسان ته پرې داخلیږي، یوه د غفلت او بله د شهوت لاره ده، او دا دواړه د انټرنیټ عمده ستونان دي. نو کوشش وکړه چې پکښې هلاک نسي. ای زویه، دا انټرنیټ ستا د خدمت کولو لپاره پیدا سوی، نه د دې لپاره چې تا استخدام کړي. دا د خپل ځان لپاره حجت وګرځوه، نه پر ځان باندې حجت. مه یې پرېږده چې تا ونړوي، بلکې ځان په آباد کړه.